پکار ده چې د الله د نبی د حالت انسان بار بار په مجلس کې بیان کړي، ځکه دا زمونږ دین دی او دا زمونږ نبی دی، او زمونږ د ایمان په هغه وخت کې ایمان جوړیږي تر څو پورې د خپل نبی نه پوهه وي. کچېرته دغه نه مونږ پوهه نه وو، که څومره دعوی مونږ د یو چاته محبت وکړو مونږ به دروغجنو او زمونږ ایمان به د تقوی په طرف باندې روانېږي نه. د سلفو طریقه دا و چې په مجلسونو جوړول او د رسول الله حالات به کې تشریح کول صحابه او تابعینو، به خاص کر چې کله د الله نبی دنیا نه رخصت شو چې دا رقم انسان او د اخلاق او د اعمال و. عائشہ رضی الله عنها دا خبره نقل الله وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر صاحب تذکره نه کیږي د مجلس کې به خیر نه شرطه. عمر صاحب د الله د نبی ملګری دی او د رسول الله تعلیمات غل ور نقل کړی شي دي نو د حالاتو تشریح ده بینه د رسول الله د حالاتو تشریح ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه فرمایي چې اسلام نه دی مگر عمر او عمر نه دی مگر اسلام. دومره اوچت انسان د دې باره کې مناسب ده چې انسان جدا جدا کتابونه پیدا کړي لکه شفاء القاضي عیاض، اسد الغابه، ابن کثیر د البدایه والنهایه په اول کې د رسول الله حالات ذکر کړي دي او خاص کر نظرۃ النعیمه تفسیری حالات زمونږ د نبی تشریح او تحلیل کړي. زمونږ زوجه سیرت په لوی ماخذ نظرۃ النعیمه، بلکې مهم کتاب د رسول الله د سیرت لپاره قرآن دی. انسان چې کله د اول نه قرآن تر اخره پورې وګوري نو زموږ د نبی شخصیت به موږ لره معرفي کیږي چې لکه د اساسو نبی ګوره دغه انسان او د کارونو او د اعمال او د مسله بار بار وایي دغه په کار دي. زموږ د سره په مابین کې فرق هم دی چې د قرآن او سنت سره ډېر تعلق او د محمد رسول الله تذکره به بار بار کوله. زمونږ د دنیا سره تعلق دی، آخرت زمونږ نه دی یاد وته دی، قرآن زمونږ نه دی یاد وته دی او د رسول الله شخصیت او د حالت زمونږ نه دی یاد وته دی چې دا څوک دی او کوم ژوند دې تر کړی دی. دا ډېر کم انسانان چې نه تاسو کړی چې د خپل نبی باره کې چې استاد نبی کوم ژوند په مکه کې او کوم ژوند په مدینه کې او بيد نبوت نه مخکې کوم ژوند شاغله دا خبره یاد دی وجه دا چې د سړي د رسول الله سره د محبت کم دی اسه داوی کړی دا او د الله د نبی د شریعت مقصد باندې زمونږ د رسول الله ژوند قبل النبوه و بعده د نبوت نظم مخکې زمونږ نبی څنګه و ورسته الته حالات ورسته. قرآن کې الله عز وجل فرمایي زمونږ د رسول الله بارکه چې دا ما رحمت ذکر کړي د پاره د مخلوق رحمتا للعالمین وش په د اسباب او عالم ذکر کړي د الله د رحمت، لیکن په دې ټولو کې یو اساسي سبب چې د هغه زمونږ استاد نبی او دغه دنیا لره تک دا رحمت دی. قضایا شفا کې دا خبره ذکر کړي یو ورځ جبرئیل نه رسول الله ته پوښتنه چې زما بارک رب العالمین فرمایلی دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول مخلوق د پاره زما د خونه ته سره رحمت رسیدلې دی. جبرئیل ورته ویلي وې مخکې زما سره دا یره و د اخر خاتمه خو لیکن چې کله ما تعالی وحی راوړه او په دې وحی کې د څه خبره وشو امین زما په صفت کې الله ذکر کینو ما دا معلومه کړ چې د رسول الله رحمت مال راوړه چې زما خاتمه به الله خرابینا. یقینا چې رسول الله رحمت دی د ټول مخلوق لپاره. کله چې په مجلس کې د الله د نبی سیرت بیانېږي او یو سړی ورته نشي بیانې دا انسان د الله فضل په ځان باندې وګڼي چې د زمونږ رب العالمین فضل دی چې د محمد رسول الله د تاریخ لا دا غد د ژوند لا قبل النبوه او بعده اغه لیکینو ولو به ور باندې مونږه بوې کړو
دا بد الله فضل بزام باندې ګڼو او یقیني دا رب العالمین فضل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره به تر او به د قشانه دغه تشریح او دغه تحلیل او دغه حالت معلومول چې موږ سره به ژوند کې انقلاب راولي جداواله نظر النعیم کې تقریبا صرف پاس لس پیری ذکر شي ور سیرت یو مهمه فائدہ پکې دا ده کوم سړی چې رسول الله سیرت بیانې او غیله کینی وفيه اشاره الى محبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وی بدی کی اشاره ده خبره لا چې د دې سړي کامل محبت ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب هغه فرمایي وېته چې کله یو څوک معلومای چې د دې سره محبت نو داغه د شب باندې به بار بار داغه تذکره کیږي اوړي راوړي و نو د رسول الله سره چې کله مونږ بیانو به دې مونږ کینو په دین باندې انشاء الله به مونږ عمل نصیب کې او مونږ محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې شکر ایستل بکار دی چې الحمدلله زموږ محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شته هغه زموږ نبی او زموږ امام دی دا د اسلام بنیادی او مرکزی مسله ده چې انسان د محمد رسول الله سره محبت ولري حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي عليه الصلاه والسلام وی هیڅ بداسو کې د ایمان والا جوړیږي نه تر دې پورې چې زور ته د ارسنه محترم نشم حتی یو روایت کې دم راغلی چې داغه د نفسم زور د محترم نشم دغه به ایمان نه عمر صاحب ورته ویل یا رسول الله او به مال د خپل ځن نه محترمي ټول صحابه دا خبره وکړه هر مؤمن به دا خبره وکړي زمونږ الله په قران کې د زجر په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده چې آیات تاسو د خپل ځن د محمد رسول الله د ځن محترم غړي ښکاری هغه د بسنګر کې برخه اخلي او هغه د اسلام د بار قسمه قسم تکالیف وچته او تاسو په خلال باندې ناس الله وګوره دا به انصافي ده ظلم دی ناروا ده خبره د دې وجه د ایمان او د اعمال د حلاوت لپاره یو سبب هم دا چې د محمد رسول الله سره محبت سره ولري درسونه کې بار بار بیان شوی دی مخلوق له شکایت نه کو خوښ پرستی بد الله او د الله رسول پر رضا باندې وړاندې کوونه د رسول الله سره محبت لرو په دې برابر کې چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین دی او د محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی د پردیس زنانه په نظر بندو حرام بنخرو د دنیا نه بیرغبتی کو د الله توحید منو د رسول الله سنت به منو ایمان په تقدیر باندې بلرو قیامت باندې نیکه ملګری به ځان له انتخابو د رب العالمین د دشمنانو سره بورانه کونو الله بس موږ په عبادت کې خوان پیدا کی په دې ولس اسبابو کې یو سبب دا دی چې المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله سره مینا د سره محبت ابه مانوي محبت او حسي محبت د دوړو کې راغلي ده انسان چې کله په دې حدیث باندې نظر ورواچو چې رسول الله فرمایي پتا شو کې هیڅ څوک د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې داغه د نفس نه او داغه د مال نه او د پلار د ارسنه ورته محترم نشم نو به موږ وګورو چې زموږ محبت رسول الله سره څومره دی او زموږ د بیبيانو سره څومره دی او د پلرونو سره څومره دی او د مورګانو سره د ملګرو سره او د دنیا سره به د سړي د ایمان معلومات کیږي د الله نبی فرمایي پتا شو کې ګوره بالکل به ایمان شته نه دلیل په دې باندې چې اورنۍ فائدہ د شرط هغه د رسول الله محبت دیمه فائدہ کله چې انسان د رسول الله سیرت لکینی نو دا په قران کریم باندې پوي ځکه د قران اول نه اخر پورې زمونږ د نبی ټول تاریخ دی دا درجه تاریخ د چې بده کې چرته دروغ نشته او د تاریخ د چې د رحمت نه ډک دی نور تاریخونه کې رښتیا او دروغ ټول شته لیکن د قران په تاریخ کې شرط هم دروغ نشته دا ټول رښتیا دي دا خبره یاد ساتئ کم سړی چې قران نه ګوري دای په تفسیر باندې ځان نه پوي نو هغه همیشه د اسلام سره په ټکر راځي لکه معتزله شو د قشن دی متعلق ملګری او کله چې انسان قران لکینی د رسول الله سنت لکینی دا به شرط هم ټکر د اسلام سره ونه وي لبیک ورته وي او هغه عمل کرا ولي
یو فدا اهل المدام ذکر کړی چې په دې کې سړی د افراط او تفرید نه بچ کیږي. څه مطلب؟ کله چې انسان سیرت رسول الله وګوري نو دلته د اسلام دشمن معرفي شو، د اسلام بچي به د اسلام د بچي سره د وروري اعلان وکي او د رب العالمین د دشمن سره د دشمنی اعلان وکي، هغه سره به دوستانه کوي او د اسلام د بچي سره به دشمنی بینه کوي. افراط او تفرید نه سړی به بچ کیږي. الوسطیه دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دین د اسلام د استقامت لپاره ډیر اسباب ذکر کړی دي. یو سبب کې وسطیت او معنا د افراط او تفرید نه ځان ساتل، او دا په هغه وخت کې کېږي چې